بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو سره خپل ملګری اشرف زمان. دا ټیم کې موږ حاضر وو په رحمان آباد علاقې کې یو داسې غریب کور ته راغلي یو چې هغه د برای موږ یو مدد اپیل کوو د څومره خلک دي چې هغه خپل شا گزاره کیږي اور چې بینک بیلنس وي چې وي هغه خلکو د برای موږ اپیل کوو چې به یو داسې کور ته موږ راغلي یو چې هغه کور کې هغه کس نوم د محمد حسین نوم ده اور هغه غریب په غږون کړ ده اور غریب تعلیم دغه سیول د تعلیم نشته ده بالکل یو هیڅ لسام پسې هغه لسام نه چې هغه پهلی جماعت نه ده پاسه غریب کوم د خلکو مددکار خلکو کوم د مدد انتظار کوونکا محمد حسین هغه ته موږ راغلو هغه سره موږ هم خبرې اترې کوو که دا خبرې کوه شي نو انشاءالله موږ به هغه سره خبرې کوو که نه حالانکې کلي والا کسان هغه سره به موږ به خبرې اترې کوو حالت دا چې تو ته د حکومت طرف ته چا مدد میلو شوی نه ده میلو شوی السلام علیکم هی دا بس دا مزدوری هم دیر غریب تره هم دیر بتا غوڑ مزدوری که دا رئیس تره دا واقع تال تیمی دا میده برور ولا دا که متر چخستان هم دا بی خوشی چه ورسیده دی یوسف تره هم متر یو خوشی کلم بمرسه دا متر غوڑ مزدوری که دا رئیس تلا دا بی خوشی دا بی ورسیده دی میده خواست نرتی میده خواستان دا برور خدا دا بتا غور پل دا پل را غسرا دا پیش دا چوتا پاس دا واقع دا پل دیر مزدوری هم دیر پل بیبوری هم متر اوخا پس چخستان دا طلب کن زبطان تو نبری چې وقع نو دا سرکات وکړو دا خبرې باندې به تاسې نه پوهېږئ حالانکې دا یی چې به زه مزدوره یم دا په خپله په زبان او غږو باندې دا مزدوره ده زبان خو دا غریب باندې چې پېژني نه څه به تعلیم چې نه وي هغه خبره چې ده سره اعلیسام خبره ده چې ده سره پهلي جماعت هم نشته ده انپړ ده بار وطا نشي کور نه صرف دا یو وړی لوس والا کار ده چې هغه که خلک یې ته وایي چې یاره بس راشه موږ سره مدد کار وکړه مزدورۍ چې دیړي باندې خو هغه وکړي که نه بیا هسې دا غریب دغسې وي د خلکو مزدورۍ د بچی ده دا چې ده دا یې په هغه باندې ستره کړې ده شودو باندې ستره کړې ده نو دا کومه کوټه چې ده دا بس موږ به دا موږ سره کلي والا یو کس چې ده هغه موږ سره حاضر ده هغه سره به موږ پښتنې ګرځنې کوو چې بھئی السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا محمد حسین غریب ده دا تاسو یې ته نه خبر یې که نه ده سره تاسې چې ته خلکو یا داسې حکومت طرف نه چې ته مشرونو طرف نه چې مدد راغله که نه سره دا سره حکومت خو چې دا بله چې ته لږ ډېر څه خوراک راغول ده یو ټرک ته څه غړو پړۍ لږ ډېرې چې کومه میلو شوي ده یو څومره پړۍ به یې ته میلو شوي سره یو کیلو پړۍ ده او یو کچوړی دوړه ده یو چولې دي بس کیلو چې تقریبا چینی ده دا حساب سره میلو شو هغه حکومت طرف نه دغلته یو کس ده هغه غریب څه مدد تېر کړی ده که نه صحیح او دا په خپله ډېر زیات غریب ده اور دا یو ورور د هغه هم په یوه حادثې کې هغه شوی لکه مزدوره شوې ده او هغه دا کوټې دي هغه کوټه یې د ورور والا ده دا کوټه د ده ورور والا ده د کومې چې ړانګې دي دا د ده والا دي دا کیمرامین صاحب د والا کې بیا دا کومه کوټه چې ده دا ړانګه چې ده دا د ده والا ده جی سر دا د والا ده صحیح نو د سره کلي والا څه داسې مدد کوي سر کلي والا خو د سره مدد کوي خو د ټایم د کلي کې چې کوم دي تقریبا هغه چې کوم دي په ښه سروس باندې ډېر کام دي کوم ټول غریب داسې دیاړېدار دي غریب دیاړۍ میلې کې خو بر چې کوم چا وس مطابق وي نو هغه انشاءالله چې هغه یې څه کوي ها صحیح جی سر اچھا نو کتونکو دا کس والا خبرې تاسې اورېدلې داسې کلي کې چې هم دا غریبي موږ په اعلان کې زړه سي زه د خپله میډیا چلاوم چې زه یم چې یاره دا د علاقې کې موږ د رحمان آباد کومه روټي علاقه ده ده کې غریبون ډېر دي خو داسې ده چې هغو د چا تلوس هم نه دی نیولی نو کتونکو نو دا خپله تاسې ګورئ دا د کومه کمره چې ده د ده والا ړنګه شوې ده د کوم برونه چې تېر شوي هغو برونو کې ده والا دا کمره ړنګه شوې ده دا کومه موږ سره چې د کومه شاته کمره چې ده دا د ورور والا کمره ده هغه ورور چې ده د خپل حادثې کې یو لږ غوندې لګېدل او هغه دواړو پښو نه مزدوره ده هغه نوما سید حسین ده اچھا اوس دې کوټې نه د ده کوټې ته راغله دا کمرې ته دا سامان وامان راکې پروته ده بچی ده دا د غریب ازدا ده چې د کوم غټ خلک چې دي هغو سره موږ دا اپیل کوو چې بھئی برګډیر سیف الله صاحب شو یا امتیاز قریشي صاحب شو یا شهادت صاحب شو دغه نه کوم دي موږ خپل د شکردرې د رحمان آباد نه علاوه یا لور کوم خلک دي هغو ته زه اپیل کوم چې د سره د لږ ډېر مدد وکړي نو خدا پاک به دوی ته هم اجر ورکړي نو کتونکو دا ویډیو تاسې وکتله دا تاسې ویډیو مخکې شیر کړئ اور زه اشرف زمان دا ټیم کې زه تاسو نه اجازت غواړم دې پروګرام نه بر پروګرام پورې الله حافظ